السلام علیکم رحمت الله عزیز. خدا کنه که جور صحتمند سرحال باشید. امروز ما باز هم آمدیم برای یک فامیل دیگه شما را معرفی میکنیم و میبینید که این فامیل چه مشکلات داره و مشکلات این فامیل امروز شما شریک میکنیم و بیاین کال بریم ببینیم نزدیک که چه مشکلات داره خودشان به شما. السلام علیکم خوري څنګه یې جوړې مننه خیر اوسئ. خوري تاسو په ژوند کې څه مشکلات لرئ؟ تاسو کولی شئ چې موږ ته ووایئ ستاسو په مخ کې کامره ده، کولی شئ خپل هیوادوال سره دا شریک کړئ. موږ داسې غریبانان یو بیخي د کرایې وس نه لرو. بیا مې زوی مې وړکی ده، هغه پاپړ خرڅوي. موږ وایو چې خدای دغه ارمان ښه سکول هم پرې ویلی وی، ښه تعلیم هم پرې کړی، خو وس نه لرو. غریبه ده ځي اوسي کباړ خرڅوي. زوی د کباړ خرڅوي؟ څو کلن ده زوی دی؟ 12 کلن ده. مکتب ته نه ځي هغه؟ نه مکتب ته نه ځي، ورکوی نه لرو سینا فیس غواړي قانون قلم کتابچې دا ورته کومه بیخي وس نه لرو. دا وړکی زوی مې ده، دومره نه لرو چې ده ته شیدې واخلو، له سریلک ورته واخلو، بیخي وس نه لرو. کور کې دومره ناسته چې راواخلو ویې کړو. میړه مې داسې مریض ده چې هغه کله مزدوري کوي کله نه کوي. میړه ته څه تکلیف لري خورې؟ ګردو تکلیف لري. ګردو ډاکټر ته نه دی تللی تر اوسه؟ چې ورکوي سره پیدا شي ډاکټر ته لاړ چې نه یې بیا هغسې پروت وي. ښه خدای مهربانه ده. وروره تاسو څه تکلیف لرئ؟ څنګه ده؟ تاسو کار نشئ کولی؟ نه کار ته بسې تلمه، که به ښه کار به مې ورځه لور چېرته وکړه. اول خو به کار نه پیدا کېده، بیا به چې پیدا سه نو په نیمه ورځ کې به مې کار پرېښود، ګردو به مې بیخي کار پرېښود، هغې به هلته کېناستلم. هغه به هغه ویلي چې دا شی راوځه یاره نه کېږي. نو هغه به د یوې ورځو مزدوري به م سره پاتې شوه او کور ته به ځینې رالمه. نو بیا مې یو څه وخت کې خپله باندې دا پاپړ هغه خرڅول. تاسو خپله خرڅول پاپړ؟ ما خرڅول په ریړۍ کې م په هغه کې هلته په چوک کې خرڅول. هغه دومره ګټه نه وه چې پیسې به نه به خرڅېدل. بیا یو ملک ته ورغلم چې دغه تذکره لرم، د هغه موږ سره کومک دی وکړي، هغه ته خو بلد دی، هغه به تمه راکړه. خو بیا هېڅ ولا کې کومک یې راسره کړی، بل یې ورته ورغلی یم. اخرې کې به چې کوم یو مالدار هغه ته به ورغلم، یا 500 یا 200 یا څه خدای ورته پیدا کړې. هغه باندې اوس موږ ولا کې کار نه کېده، کور دا په کرایه باندې دا 2000 افغانۍ د دې ورکوو. هغه کرایه تاسو څنګه کوئ؟ تاسو کار هم نه کوئ، مریض هم یې او هېڅوک کور کې نشته که تاسو سره کومک وکړي نو دا څنګه کوئ؟ والله دا چې اوس یې کله د 2 میاشتو مو راباندې پاتې وي، خو بس یا یو ته کار ته تللی یا په بل ورته ورغلی، کوم مالدار یې کوم هغه سړی هغه ته ورسو څه کومک راسره وکړي، څه هغه پیسې بس موږ نه کوي. څوک تاسو سره مرسته نه کوي؟ والله کې یو م راسره کړې مرسته، یو م کوي، والله هغه چې په تمه باندې وو، خو بس موږ بیا ویل چې زموږ خدای ته قد صبر ده. والله چې بېګا موږ دغه هلته مواد یې ورکړي وو، دا ماشوم مې هلته وړو دا کلینیک ته، بېګا م والله هغه پاخ وو او غرمه والله کې نشته اوړه غوړي هېڅ شی نه لرئ؟ قسم درکوم چې د غرمه ما ډوډۍ هم نه ده خوړلې. هیوادوالو تاسو خپله واورېده، این برادر ما بسیار مشکلات داره و خودش گفته که تکلیف گرده داره، مریض هیچ کار کردن نمیتونه و یک بچه که 12 ساله است اگر میگه او کدام روز پاپور فرو خونده خوب غیر می گشته میباشیم و این شغل می گشته که کردیم و اینا ما شما میریم نزدیک میبینیم در خانهشان نشان میتیم براتون که نمی لوات ندارن، روغن ندارن، در خانهشان هیچ چیز اصلا درک نداره و به شما میخواهیم که امروز فامیل کمک کنید. میتونید از طریق واتساپ ما و یا روان کنید. نمبر واتساپ ما 0707 410 403 و ما میرسه و او کمک ما به اینا کمک میکنیم، به یا میرسانیم. تشکر از شما. و حال بیاید میبینیم که دو طرف میریم میبینیم که آل روغن کل چیز بهتون نشان میدیم که دارن یا نداره، خودتان ببینید. هموطن عزیز، حال میریم بهتون نشان میدیم که ببینید خودتان که سعی کنید در خانهشان نه آرد نه روغن هیچ چیز نمیدن که نزدیک ببینید.
دزدش نیست. همتون عزیز، اگر شما این حال میخواهید که به این فامیل کمک کنید، از طریق واتساپ نمبر ما میتونید شما با ما مسیج کنید. نمبر واتساپ ما 007 410 403 مسیج کنید به ما میرسه. هر کمک که داشته باشید ما به این فامیل میرسیم. تشکر از شما، خوش آرام باشید. خداحافظ.